در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزیون څخه د لنډو مهمو خبرونو لیدونکي زمو قربانه مصطفی کاکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس سیاسي دفتر لمشر اسماعیل هانیه سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال ضیا احمد تکل نن سهار چهار شنبه په یو بیان کې لیکلي چې په دې ټلیفونو خبرو کې د غزې په وروستیو سیاسي جهادي پرمختګونو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وایي افغان نجونې او ښځې جمهوري حکومت له تغییر نه وروسته اغېزمنې شوې. افغان ښځې له خپل حقوقو نه بې برخې دي، زده کړې او کار حق نه لري. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې موږ هڅه کړې ده چې د امریکا له وتلو وروسته دوی ته د پناه ورکولو زمینه برابره کړو. بلخوا بیا د فرانسې د یو محکمې د افغانو متعرضو ښځو پناه غوښتنې نه ملاتړ کړی دی. د مس عینک قراردادي کمپنۍ رئیس شانګ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د مس عینک کان د استخراج عملی چارو د پیل په مراسمو کې ویلي چې د یاد کان د استخراج چارو د پیل په برخه کې لویه ستونزه د بشپړ امنیت تامین و چې اوس دغه ستونزه حل شوې. نوموړي ویلي دغه کان د استخراج چارې په ښه او معیاري ډول مخته ولاړې شي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان جنرال احمد اکبري له افغانستان سره د دغه هیواد د 300 کیلومتري ګډې پولې د 4 مترو دیوالو په جوړولو سره د بندېدو اعلان وکړ. ایراني رسنیو د سه شنبې په ورځ د جنرال اکبري په حواله خبر ورکړ چې د هرات ولایت سره د خراسان رضوي ولایت په ګډ پوله باندې د دیوال د جوړولو تخنیکی کار روان دی. طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبره په اړه څه نه دی ویلي. نن د چهار شنبې په ورځ په لسګونو پولیس افسرانو د هامبورګ یعنی په ابي جمعات هجوم ورور چې د ایران تر کنټرول لاندې د یو اسلامي مرکز لخوا اداره کیږي. هامبورګ اسلامي مرکز چې دا جمعات چارې پر مخ وړي د آلمان د استخباراتو سازمان لخوا د افراطي مرکز په توګه طبقه بندي شوی. د آلمان استخباراتي سازمان مخکې اعلان کړی و چې دا مرکز اکثرا په ښکاره ډول د یهود ضد او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکوي. د آلمان ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د آلمان د کورنۍ چارو وزیر د تېرې چهارشنبې په ورځ د هامبورګ اسلامي مرکز پر ادامه بندیز لګولی دی. د امریکا د پټو استخباراتو د ادارې مشرې کمبریلي چاټل د سه شنبې په ورځ د اګست په 2 د امنیتي ناکامیو له امله چې د امریکا د پخواني ولسمشر او د 2024 کال د امریکا د انتخاباتو لپاره د کاندید ټرمپ د ناکامې وژنې سبب شو استعفا وکړه. کانګریس ته په خپله وینا کې چاټل د ټرمپ د وژنې په مخنیوي کې خپله ناکامي ومنل او نن یې استعفا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس لخوا د یو نوي نظر پوښتنې له مخې کاملا هاریس د ټاکنو په سیالۍ کې له ټرمپ څخه 2 سلنه مخکې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې چې له سیالۍ څخه د بایدن د وتلو له اعلان څخه 2 ورځې وروسته ترسره شوه 44 سلنه رای ورکوونکو د هاریس او 42 سلنه د ټرمپ ملاتړ کوي. ایلان ماسک رسنیو ته وویل چې هغه هیڅکله نه دی ویلي چې هغه د ټرمپ کمپاین ته د میاشتې 45 میلیونه ډالر مرسته ورکوي. ټرمپ د شنبې په ورځ په خپله ټاکنیزه وینا کې ویلي و چې ایلان ماسک هره میاشت د له کمپاین سره 45 میلیونه ډالر مرسته کوي. د خپرو شوو راپورونو له مخې په بریتانیا کې د بي بي سي خبري اژانس په تیرو 5 کلونو کې د خپلو کارکوونکو شمیر 10 سلنه شاوخوا 2000 کسانو کمولو وروسته په راتلونکو 16 میاشتو کې د خپلو 1500 نورو کارګرانو د ګوښه کولو پلان لري. بي بي سي د بریتانیا یو له مهمو رسنیو څخه ده. افغان کوژکار محمود الحق محمدي د ایټالیا هیواد په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. دغه سیالي د ایټالیا هیواد په روم ښار کې د جولای میاشتې له 23 تر 24 ترسره کیږي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې مهم لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.